په خوست کې د رسنیو ډیرښت او د خلکو غوښتنې رسنۍ د دولتونو څلورم ځواک یادېږي. د ولس او حکومت ترمنځ د پل حیثیت لري او د ټولنیزې آګاهۍ ښه ادرسونه بلل کېږي. خوست یو له هغو ولایتونو دی چې په دې وروستیو کې رسنیز فعالیتونه پراخ شوي او څو غږیزو رسنیو پکې نوي نشرات پیل کړل. خلک د رسنیو ټولیز ارزښت په کتو د ډیروالي موضوع د بحث وړ بولي او زیاتوي چې ټول خپرنیز تولیدات باید د ټولنې او وګړو په خیر وي. ستوره یو له هغو کسانو دی چې د رسنیو ډیرښت مسله د غوښتنو او اړتیا تابع یادوي. وایي خپرونې باید د دین، کلتور او ټولنیزو اصولو په اډانه کې وي څو خلکو ته هر اړخیزه پوهه، ښه پیغام او معلومات انتقال کړي. رسنۍ که هر څومره ډېرې هم شي خپل ارزښت له لاسه نه ورکوي ځکه ټولنې ته یې ګټې ډېرې دي. که په رسنۍ کې مسلکي خبریالان په دندو وګمارل شي، مسلکي خپرونې جوړې کړي، نو دا د ټولنې د بهبود لپاره ډیره غوره خبره ده. او بل دا چې مسلکي خبریالان په دې پوهیږي چې څه ډول خپرونې جوړې کړي. هغه داسې خپرونې نه برابروي چې هغه زموږ د عنعناتو، کلتور او د دین یا د اسلام سره په ټکر کې وي. داسې خپرونې جوړوي چې هغه د ټولنې د لا ګټورتوب لپاره مهمې دي. بلې خوا خبریال شاهد الله ځواک بیا رسنیز فعالیتونه د یوې ټولنې لپاره حیاتي بولي. وایي رسنۍ دې د وضعیت او تقاضاو سره سمې خپرونې وکړي. زده کړه، اطلاعات، ټولنیز مسایل، د شخړو هواری، د ناوړه دودونو او د جنسیتي تبعیضونو ختمېدو او تر ممکنه حده پورې د راکمېدو په اړه عامه پوهاوی د رسنیز کار مهمه برخه ګڼي. رسنۍ د یوې ټولنې د بدلون لپاره ډېرې زیاتې مؤثرې تمامېږي. که مثبت فعالیتونه وکړي یوه ټولنه ډېرې ښې لوري ته سوقوی شي. اما که نشرات یا نشراتي پالیسي یو څه داسې پروپاګاندا غوندې وه، داسې منفي غوندې وه، نو کولی شي چې ټولنه په منفي ډول متغیره کړي یا تغییر ورکړي. نو د دې لپاره د رسنیو دا مسؤلیت جوړیږي چې د خلکو د تقاضاو مطابق باید نشرات وکړي او خپرونې تولید کړي. نو تر ټولو مهمه دا څه چې د حالاتو مطابق دي هغه باید رسنۍ درک کړي او هغې ته پوښښ ورکړي. بلې خوا رسنوال د خلکو غوښتنې پر ځای بولي. وایي د ژورنالیزم په اډانه کې د ټولو نړیوالو معیارونو، اخلاقي کوډونو، ټولیز او ټولنیز ارزښت په کتو رسنۍ داسې څه خپاره کړي چې خلک اړتیا ورته لري او غواړي یې. خوست کې د ازمون میډیا ګروپ مشر ښاغلی شریف الله سروري وایي چې رسنۍ په ټولنه کې د بدلون رامنځته کېدو لپاره حیاتي ارزښت لري او رسنۍ د خپل رسالت په ښه ډول سرته ورسوي. رسنۍ په ټولنه کې د بدلون د رامنځته کېدو لپاره حیاتي ارزښت لري او رسنۍ دي چې خپل رسالت په ښه ډول سرته رسولی. همداشان په ټولنه کې د رسنیو ډیرښت په اوسني وخت کې یو مثبت ګام دی. دا ځکه چې په ټولنه کې د رسنیو په ډیرښت سره د خلکو په عامه ذهنیت سازی د علمي سطحې په لوړتیا کې مثبت رول همدا رسنۍ لوبولی شي. نو زما په فکر باندې رسنیو ډیرښت په اوس وخت کې یو مثبت ګام دی او د ټولنې د فکري سطحې لوړتیا ورسره لا نور هم زیاتیږي. خوست کې اوس مهال 14 غږیزې او 4 تصویري رسنۍ فعالیت لري چې د ټولنې لپاره په مختلفو برخو کې خپرونې تولید کوي. اوس هم باور دا دی که رسنۍ له اقتصادي رکود او سیاسي فشارونو خوندي پاتې شي د اوږده مهال په موخه خپل ژورنالیستیکي اهداف ښه پاللی شي چې په ټوله کې به خیر ټولنې ته رسیږي. عبدالوکیل عابر، ازمون راډیو، خوست.